مننه شیرزی صاحب چې مرکې ته مو وخت جلا کړ. راځئ پیل یې له همدې وکړو که د کانکور د روانې ازموینې په تړاو عمومي معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې او ستاسې درنو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د 1415 کال کانکور ازموینه په 4 پړاوونو کې تنظیم شوې وه چې د 2 پړاوونو ازموینه یې واخیستل شوله او دریم پړاو چې د کابل ولایت ته ځانګړی شوی و د داوطلبانو د بایومتریک معلوماتو ثبت لړۍ شروع ده او د چهارشنبې په ورځ او همداشانته دغه پروسه تکمیلیږي. ازموینه یې د پنجشنبې او د جمعې په ورځ کې اخیستل کیږي. داسې ویل کیږي چې څه کال د نورو کلونو په پرتله ظرفیت کم دی. علت یې څه کیدلی شي او د همدې پوښتنې یو بل جز داسې دی چې د پوهنتونونو او د ګډونوالو د ظرفیت ترمنځ توازن په نظر کې نیول شوی دی. د ازموینو عمومي ادارې د پلان مطابق سږکال یا د 1415 کال کانکور کې به 120,000 تنه داوطلبان ګډون وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت له لوري 4,500 جذب دی. نو دا کافي جذب دی او د تیرو کلو په نسبت په دې کې زیاتوالی شته دی او کموالی پکې نشته. یعنی دا د 120,000 په اندازه چې تاسو یاد کړه دا د ستاسو یو اټکل دی. البته دغه تیرو پړاوونو کې موږ خپل پلان ته ورنږدې شوي یو ولې اوس د کابل ازموینه روانه ده او دا چې کله تکمیل شي تر دې وروسته موږ د 4 پړاو چې په هغې کې د تیرو 3 پړاوونو غیر حاضران همداشانته د خارج مرز اختصاصي او د کابل ولایت د دیني مدارسو ازموینه په هماغه کې تنظیم شوې ده چې هغه اخیستل کېږي. نو هغې سره به موږ خپل کوم تعداد چې یاد کړی ده د 120,000 په شاوخوا کې انشاءالله دا به پوره شي. دغه تاسو مخکې د هغه یادونه وکړه هغې ته به انشاءالله بیا وروسته راشو. د کانکور ازموینې پوښتنې څنګه چمتو کېږي؟ ډېر خلک په دې اړه تشویش کړي او ساتنه یې څنګه کېږي د دې لپاره چې څوک ورته لاسرسی پیدا نه کړي او ډېره مهمه مسله ده. بالکل د کانکور ازموینې په تړاو به هیوادوال څه معلومات لري. البته په تیر کې د دې لپاره د پښتنو بانک شتون درلود چې د امارت پر راتګ سره دغه د پښتنو بانک چې دی د دې پوښتنې هغې کې سادهوالی راغلی ده، عام فهمه شوي دي، همداشانته بېلابېل سهولتونه د داوطلبانو لپاره چمتو شوي دي. هغه پوښتنې چې له وړاندې موجود وې د هغې اصلاح رامنځته شوله، تر څنګ یې نورې پوښتنې د پښتنو بانک ته ورزیاتې شولې چې موږ نن سبا د پښتنو بانک کې تر 1 میلیون پورې پوښتنې لرو چې دا د پوهنې وزارت د نصاب مطابق دي او د دې لپاره موږ جلا د کمیټې په نوم باندې یو ځای لرو چې د پښتنو بانک هم عملته شتون لري او په دغه ځای کې دا په محرم شکل سره ساتل کیږي. کله چې دې ته کوم هغه اړونده مسؤل شخص یا د پوښتنو جوړولو کوم استادان چې دي هغوی ځي هم نو له ټلیفونه ونیسه تر الکترونیکي ټولو وسایلو دا ترې اخیستل کیږي او دوی بیا کمیټې ته داخلیږي. یعنی دغه پوښتنې ډېرې خوندي دي او هیڅ پوښتنه له دغه ځای بهر نه انتقالیږي. همداشانته ځینې نورې ازموینې چې هغه که د ایګزیټ دی یا د نظامي اکاډمیانو یا ورته نورې ازموینې کله موږ اخلو نو بیا هغې لپاره چې دی هغه وخت سره موږ لومړی ماخذونه اعلانوو، بیا متخصص استادان راځي د اړوندې برخې هغوی دلته قرنطین کېږي. قرنطین څنګه چې یاد که دوی چې کله کمیټې ته داخلیږي تر هغې وړاندې له دوی ټلیفون هر څه هغه دروازه کې اخیستل کېږي او دوی هلته قرنطین کېږي. نو کله چې بیا پوښتنې چمتو کېږي دوی 2 ورځې 3 ورځې په دغه ځای کې موږ سره وي، همالته د دوی لمونځ ترتیب او د غذا هر څه همالته ورته برابرېږي. کله چې پوښتنې برابرې سولې هغه د سیستم کې اچول کېږي او سیستم هغه جنبل کوي چې بیا د هر داوطلب لپاره جلا جلا آی ډي جوړېږي. هغه آی ډي په اساس بیا دوی ته کتابچې جوړېږي. دا چې کله چاپ شولې بیا د زمونږ د ادارې مسؤلینو او نورو بېلابېلو ادارو مسؤلینو په وړاندې دا په خوندي شکل سره په صندوقونو کې مهرلاک کېږي. دا چې کله مهرلاک شولې بیا هماغه صندوقونه په خوندي شکل د ازموینې محل ته وړل کېږي. هلته تاسو به کتلي اوسي چې د کانکور ازموینې پرانیستې به موږ کولې په ولایتونو کې
دغه صندوقونه چې د پښتنو صندوقونه د ځایي مسؤلینو یعنی پوهنتون مسؤلین دي یا اړوند ارګان چې د کومې ادارې چې ازموینه اخلو د هغې مسؤلینو په وړاندې دغه صندوقونه خلاصیږي او هغه پوښتنې راخیستل کېږي بالاخره استادان بیا تر محلونو رسوي. کله چې ازموینه واخیستل شي جدي ساري ترسره کېږي بیرته بیا دغه د پښتنو کتابچې راټولیږي بیرته خوندي شکل سره هغه مهرلا کېږي او د ازموینو عمومي ادارې کمیټې ته راوړل کېږي. خو هغه استادان کوم چې موږ سره دلته قرنطین وي دا تر هغه وخته پورې موږ سره وي کله چې د ازموینې پرانیسته کېږي. کله چې پرانیسته وشوله نه کله چې ازموینه اخیستل کېږي په محل کې دغه استادان چې موږ سره قرنطین وي دلته په کمیټه کې نو بیا څنګه چې پرانیسته وشو بیا دوی ته اجازه شته ده چې بهر ته لاړ شي. یعنې د پښتنو محرومیت چې دی دا تر اخري هدف پورې موږ ساتلی ده او هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې په دې برخه کې هیڅوک نشي کولی چې یوه پوښتنه له دې ادارې څخه بهر وباسي او یا یې له وړاندې څوک پرې خبر شي. او دغه تاسې د دې یادونه وکړه واقعا ځینې برخې چې اوس موږ ګورو په البته د هغه زده کوونکو چې کانکور ته راځي تر ډیره اوس هغه کسان بریالي کېږي چې هغوی اقتصادي وضع کمزوري خو البته استعداد پکې او په دې باندې تقریبا ډېر هیوادوال خوشحاله هم دي. مننه د تاسو نه زحمت نه. دلته زما یو بله پوښتنه دا وه چې د ازموینې ادارې د دې دپاره چې مثلا د داسې ویل کېږي چې د یو ګډونوال او د بل ګډونوال ترمنځ دغه د پوښتنو جلاوالی یو ډېره مهمه مسله ده. دې د څه ډول پام کېږي دغه پوښتنې څنګه جلا کېږي؟ یعنې داسې یادونه هم شوې ده چې بیخي یوه پوښتنه هم د بل ګډونوال د پوښتنې سره ورته نه وي. بالکل دغه موضوع به لا روښانه کړو. کله چې د ازموینې ګډونوال فورمه واخلي نو دوی فورمه کې بیا د ازموینې ژبه ټاکي. خوشبختانه به وایو چې د امارت په راتګ سره اوس هیوادوال کولی شي د پښتو او دري ژبې ترڅنګ انګلیسي او عربي ژبه هم د ازموینې لپاره وټاکي. یعنې که کوم هیوادوال له هیواده بهر زده کړې کړي اوسي په انګلیسي برلاسی وي یا په عربي باندې تسلط لري کولی شي چې فورمه کې دغه ژبه وټاکي نو دوی ته بیا په همدغه ژبه باندې د پښتنو کتابچې جوړیږي. دوی چې کله دا فورمه ډکه کړله ته مراحل شوله د ازموینو عمومي ادارې ته وسپارل شوله موږ دلته د دې لپاره جلا د انټري بخش لرو چې هغه ملګري دا بیا انټر کوي. کله چې سیستم ته ورسېده نو دغه شخص چې دی دته یو جلا آی ډي جوړیږي. دغه آی ډیانې ټولې چې دي دا بیا د ازموینو عمومي ادارې کمیټې ته سپارل کېږي. بیرته راځو د پښتنو کتابچې ته. کله چې اوس د کانکور باندې به خبره وکړو 4 پړاوونو کې اخیستل کېږي. د لومړي پړاو لپاره 160 پوښتنې د پښتنو له بانک څخه چې 1 میلیون پوښتنې پکې دي دا راواخیستل شولې. دا 160 پوښتنې نو دا زموږ لپاره یوه کتابچه ده. دا بیا موږ راخلو همدا شانته دویم پړاو لپاره 160 نورې پوښتنې رالو چې هغه به پکې نه وي. د دریم لپاره 160 نورې پوښتنې رالو د څلورم لپاره جلا یعنې دغه ټولې سره بیخي جلا وي. اوس یوه کتابچه موږ جوړه کړله د 160 پوښتنو. دا سیستم ته ورکوو. سیستم کې خو تیار هغه د فورمو په اساس چې کومې آیډیانې جوړې شوې وي هغه شامل شوي دي. دغه 160 پوښتنې دا چې کله موږ سیستم ته ورکړلې دا جمبل کوي. یعنې پوښتنې همدغه دي 160 پوښتنې دي یوه کتابچه ده. خو جمبل داسې یو سیستم پې باندې کېږي چې یوه پوښتنه د یو داوطلب ته د کتابچې په لومړي سر کې راغلی ده آی ډي د آی ډي په اساس. یعنې مخکې وروسته کېږي. بل ته چې ده بالکل بل ته په منځ کې او بل ته چې دی په آخر کې راغلی ده. پوښتنه هماغه ده خو ځایونه سره تغییر کوي. نو کله چې د ازموینې پر مهال 2 داوطلبان خوا په خوا هم کیني یو له بل نقل نشي کولی ځکه د هغه یو سوال لومړی سوال یو ډول دی د بل ډول دی. ډیره مننه. زما بله پوښتنه هم تقریبا همدا وه چې د درغلیو مخنیوي څه ډول کېږي او ځواب شوه. ډیره مننه. اوس که دې ته راشو یو شخص مثلا د کانکور د پایلو په تړاو قانع نه وي هغه څه قانوني لار لري د دې لپاره چې قانع شي؟ بالکل کله چې موږ ازموینه واخلو تر هغې وروسته په هماغه ورځ باندې موږ د شکایتونو یو آنلاین فورم لینک خپروو. نو که د یو هیوادوال په دغه برخه باندې ازموینه باندې یا کومې پوښتنې باندې شکایت لري کولی شي خپل شکایت هلته تر 3 کاري ورځو پورې ثبت کړي. 3 کاري ورځو پورې موږ دغه شکایتونه راټولوو او د ازموینو عمومي ادارې په داخل کې د دې لپاره جلا د شکایتونو اورېدلو عمومي مدیریت دی چې دوی په دې باندې کار کوي.
بیا هغه پوښتنې چې دغه بررسي کیږي او د دوی هغه شکایتونه بررسي کیږي چې آیا دغه داوطلب پر حق دی که پر حق نه دی. که چیرته د داوطلب ادعا صحیح وي دوی ته د هغې پوښتنې نمره ورکول کیږي او که چیرته صحیح نه وي نو دوی ته بیا قناعت ورکول کیږي. حتی بیا هم که چیرته د دوی قناعت ونه شي کولی شي دوی راشي زموږ ادارې ته او موږ کولی شو په حضوري شکل سره دوی هم قرنطین کو، یعنې دوی سره چې کوم الکترونیکي وسایل دی هغه ترې واخلو، بیا د ازموینو عمومي ادارې کمیټې ته یوسو او هلته د دوی په وړاندې هغه د دوی پر پاچه وکتل شي او د دوی نمرې وکتل شي، یعنې تر دې موږ چمتو یو. کله چې بیا دا پروسه ترسره شوله پایلې اعلان شولې، د پایلو له اعلان وروسته بیا موږ 3 ورځې شکایتونو ته ورکوو. که خپلو پایلو نه څوک ناراضه اوسي او په دې باندې شکایت لري کولی شي تر 3 ورځو پورې کاري 3 ورځې چې دي دوی خپل شکایت ثبت کړي، موږ د دوی شکایتونه بررسي کوو. نو د ازموینو عمومي اداره په هر وخت کې هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. څنګهني کانکور کې لږ نور هم تم کیږو، په دغه دوره کې کوم مهم بدلونونه راغلي دي البته چې په نورو دورو کې نه وو؟ بالکل. لومړی سهولت چې هیوادوالو ته او داوطلبانو ته برابر شوی د هغه دا دی چې په تیر کې به چې د پښتون کتابچې 160 سواله ده د دې وخت 2.5 ساعته چې د امارت پر راتګ سره دغه 4 ساعتونو ته غځول شوی ده چې ښه کافي وخت دی. یو داوطلب کولی شي چې 4 ساعتونو کې پرچه ښه ډاډه زړه سره حل کړي. دویمه موضوع دا ده چې په تیر کې به تاسې حتما خبر شوي وئ چې پښتنو کې به ګونګوالی او مشکل به یې تېروتنې به یې لرلې، املایي او نور مسایل به یې لرل چې هغه ټولې حل شوي دي. لله الحمد هغه مسایل حل شوي دي او اوس پوښتنې هم فهمه شوي دي، ساده والی پکې راغلی ده چې که یو چا په رښتیا هم مکتب ویلی وي او فارغ شوی وي نو هغه کولی شي چې بریالی شي او هغه پوښتنې حل کړي. نو دا بله برخه ده چې هیوادوالو ته پکې سهولتونه برابر شوي دي. همداشانته ډېر نور سهولتونه که هغه د فورم ترلاسه کول دي. په تیر کې به داسې و چې فورمونه به دوی زموږ له ادارې څخه ترلاسه کول یا د معرف له ریاست څخه چې د هر فورم اخیستلو پر سر به له دوی 400 افغانۍ اخیستل کېدل. که به فورم به غلط سو دوی مجبور چې بل فورم واخلي، بیا 400 افغانۍ تادیه کړي او بل فورم ډک کړي. چې هیوادوالو ته اوس دا سهولت موږ برابر کړی ده. فورم آنلاین خپرو، دوی هغه کولی شي هغه ډاونلوډ کړي، چاپ یې کړي، که یو ځل اشتباه شو بیا یې چاپ کړي، یعنې مصرف یې نه راځي. کله یې چې طی مراحل کې او سپاري په دغه وخت کې 400 افغانۍ ورسره جمع کېږي. نو دا هم یو غټ سهولت دی هیوادوالو ته برابر شوی ده. او په تیر کې چې و کله به هیوادوالو په ازموینه باندې شکایت لره یا کومې پوښتنې په تړاو شکایت لره دوی به حضوري دلته راتلل، چې اوس هغه ستونزه هم حل شوې ده. له لرې ولایتونو اوس دوی دې ته نه اړ کېږي چې هغه تر دې ځای کراو وکړي، وخت یې مصرف شي او ستونزې وګالي، کولی شي په آنلاین ډول باندې خپل شکایت ثبت کړي. نو دې ته ورته بېلابېل سهولتونه موږ برابر کړي. د وروستۍ پوښتنې په توګه البته په همدغه کانکور کې ما تېره ورځ د ازموینو ملي ادارې په سوشل پاڼو یو پوسټ ولید، هغې کې ویل شوي و چې د 1405 کال لپاره تاسې کولی شئ چې د کانکور ازموینه کې ګډون کوي او نوملیکنه کولی شي. دا څه ډول کوی شي او په دغومره لنډ وخت کې بیا دا څنګه مدیریت کوئ تاسې؟ اوس خو 3 پړاو ازموینه روانه ده چې دا د کابل ولایت 12مو ټولګیو فارغانو لپاره ځانګړې شوې ده. تر دې وروسته 4م پړاو ازموینه یا په تیر کې به متفرقه ورته ویل هغه ازموینه اخلو. د دغه ازموینو لپاره هغه کسان چې په دغه تیرو 3 پړاوونو کې غیر حاضر شوي یا غیر حاضر کیږي دوی به شامل وي. خارج مرز یا اقوام و قبایل د دې داوطلبان به وي. اختصاصي د کابل ولایت دغه 14 پاسان چې دي دوی به په دې کې ګډون کوي. همداشانته د شپې پوهنځیو داوطلبان له دوی به ازموینه اخیستل کیږي. اوس هم که ځینې هیوادوالو نوملیکنه نه وي کړي نو یو څه وخت شته ده، یعنې د جوزا میاشتې 18 تاریخ پورې دوی هم کولی شي چې فورم ډاونلوډ کړي، طی مراحل کې. خو اوس خبره دا ده چې پخوا به یې خپله لیسه کې سپاره، هغه فورم به یې سپاره، او اوس چې دی نو که په ولایتونو کې وي زموږ ځوني امریتونو ته مراجعه وکړي او که په مرکز کې وي زموږ ادارې ته یې راوړي.
نو د جوزا 13 تاریخ پورې دوی کولی شي چې لا هم نوملیکنه وکړي. د دوی د بایومتریک پروسه چې ده دا نو بیا د جوزا میاشتې له 19 نیټې پیلیږي 1921 پورې او د جوزا په 22مه به د دوی امتحان په کابل کې اخیستل کیږي. نو د ازموینو عمومي اداره چې دا ډېر مسلکي اشخاص لري او کولی شي په کم وخت کې ډېرې چارې ترسره کړي، یعنې دا زموږ لپاره کوم مشکل نه ده. یعنی دوی په دې وروستي دور کې مدیریت کیږي؟ بله، په وروستي دور کې مدیریت کیږي، نو لا کافي وخت شته دی. اوس د دې مرکې بلې برخې ته راځو. البته د ازموینو اداره چې دا ډېر مسؤلیتونه په غاړه لري پرته له کانکور له ازموینې. دغه نورې ازموینې تاسو څه ډول منظم کوئ؟ د تعلیمي برخې لکه د اګزیټ ازموینه شوه، د ماسترۍ د دورې ازموینه شوه. د ازموینو عمومي اداره د بېلابېلو امارتي ادارو ډلهیزې ازموینې په شفافه توګه اخلي او البته دا د هغوی د غوښتنې په اساس باندې اخلي. موږ به راشو د اګزیټ ازموینې ته چې د اګزیټ ازموینه څه ډول ترتیبیږي. کله چې د اګزیټ ازموینه پلان کې ونیول شوله او وخت او نیټه اعلان شوله، تر دې وړاندې موږ هغه د ازموینې ماخذونه اعلانوو چې دا هم د اړونده وزارت د غوښتنې په اساس او د هغوی له خوا نه دغه موږ ته مشخص کیږي. موږ هغه اعلان ته سپارو چې تر څو داوطلبان هغه ولولي او تیاری ورته ونیسي. بیا همدغه ماخذونو نه پوښتنې جوړیږي، خو پوښتنې څوک جوړوي؟ د اړونده وزارت سره په مشوره باندې د متخصص ډاکټر صاحبان موږ ته معرفي کیږي. دغه ډاکټر صاحبان څنګه چې مخکې یادونه وکړله موږ سره قرنطین کیږي. یعنی تقریبا دا و د کانکور پروسه یو ډول ده، خو دلته فرق لري ځکه چې کانکور چې ده، کانکور کې موږ تیار پوښتنې لرو، پوښتنو بانک کې تر 1 میلیون پورې پوښتنې لرو، ولې د دې پوښتنې چې ده موجوده وخت سره جوړیږي. چې متخصص ډاکټر صاحبان موږ ته معرفي شول، دوی دلته قرنطین کیږي، ماخذونه ورسره شول کوم چې موږ اعلان کړي. دغه ډاکټر صاحبان دې باندې کار کوي، له هغه ماخذونو نه بیا پوښتنې جوړوي، د پوښتنو کتابچه رامنځته شي. پوښتنو کتابچه بیا هماغسې جمبل کیږي او هر یو ډاکټر صاحب ته یا هر داوطلب ته د آی ډي په اساس جلا جلا پوښتنې جوړ. پوښتنې هماغه وي، یو کتابچه وي، خو هغه ځایونه سره تغییر وي او په دغه ډول سره ترتیبیږي. فرق دا دی چې د کانکور لپاره موږ تیار د پوښتنو بانک لرو، په دې کې پوښتنې شته دي، ولې نورې ازموینې که هغه وظیفوي وي، که هغه د ډاکټر صاحبانو د اګزیټ ازموینه ده یا د اکمال تخصص برنامې دي یا نورې یا د ماسټرۍ دي، هغه نو وخت سره د اړوند ماخذونو نه پوښتنې جوړیږي او د متخصص استادانو له لوري نه. ډېره مننه. د استخدام د ازموینې اخیستل یو بل لوی مسؤلیت دی ستاسو. د دې چارې څه ډول منظم کوئ تاسو؟ البته شفافیت په اړه یې څه ډاډ ورکولی شي؟ ډېره دغسې بالکل خبرې کیږي. د ازموینو عمومي اداره د هیواد په سطحه د شفافیت په برخه کې یو خاص نوم لري او ځانګړی نوم لري او هیڅوک به دا ثابته نه کړي چې د امارت په راتګ سره په دې اداره کې چاته نمره زیاته شوې اوسي یا کمه شوې اوسي. قرنطین موضوع مو ویلې، د پوښتنو کتابچې باندې هم رڼا واچوله، قصه د ټولو ورته ده. راځو د پایلو چمتو کولو برخې ته. کله چې ځوابپاڼې بیرته د ازموینو عمومي ادارې ته راورسیږي، دلته موږ یو دې لپاره یو جلا سیستم لرو د OMR په نوم باندې، یا اپټیکل مارک ریډر یا د تورو نښو لوستلو ماشین. دغه ځوابپاڼې دا ټولې په دغه ماشین کې کیښودل کیږي. دا دومره یو پرمختللی او قوي سیستم دی چې کولی شي د یوې هفتې په اوږدو کې تقریبا د 1 لک په شاوخوا کې هم پایلې چمتو کړي. نو دغه سیستم ته چې دی بیا دغه ځوابپاڼې ورکول کیږي، دا سکین کوي او په اتومات ډول سره بیا هغه صحیح ځوابونو ته نمرې ورکول کیږي، چې په دې کې هیڅ انساني لاسوهنه نه کیږي، نه څوک کولی شي چاته نمره زیاته کړي او نه څوک کولی شي د چا نمره کمه کړي. نو موږ هیوادوالو ته ډاډ ورکوو که وظیفوي ازموینې دي، که د ماسټرۍ دي، که د اګزیټ دی، یا همداشانته د کانکور د ټولې ازموینې دا په شفافه توګه اخیستل کیږي او په شفافه توګه پایلې اعلانوو. یعنې بیخي نه دې څوک لاسوهنه نه شي کولی، انساني لاسوهنې نه پرته د هر څه مخته وړل کیږي. زما بله پوښتنه هم همدغه د ازموینو د پوښتنو د جوړولو میکانیزم، البته تقریبا هغه ځواب شوه. که یو د استخدام، البته د استخدام د ازموینې یو ګډونوال که چېرته
په ازموینه شکایت لري هغه څنګه کولی شي چې خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي یا د هغوی اندېښنه څه ډول رفع کېږي؟ زموږ د ادارې له فورم څخه نیولې تر پوښتنو کتابچې او د شکایتونو ثبت پروسه او د شکایتونو څېړلو برخه او همداشانته د پایلو اعلان ټولې ورته دي. یعنې دوی هم کولی سي چې له ازموینې وروسته درې کاري ورځو پورې خپل شکایت ثبت کړي، د دوی شکایتونه څېړل کېږي او بیا کله چې پایلې اعلان شولې تر هغې وروسته هم دوی کولی سي تر 3 ورځو پورې خپل شکایت ثبت کړي. نو زموږ هغه پروسه ورته ده، تقریبا ډېره ورته ده. او ستاسو په باور د استخدام د ازموینو ترخوا نورې ازموینې چې په هېواد کې اخیستل کېږي د ازموینې ادارې له لوري دا د نړیوالو معیارونو سره برابرې دي؟ بالکل. څنګه مې چې د OMR سیستم یادونه وکړله، دا د سیمې په کچه یو پرمختللی ماشین دی. یعنې که درته ووایم چې په نږدې ګاونډ کې هم د دې ساری نه لیدل کېږي، ولې ترکیه او ځینې نور هیوادونه چې دي د سیمې په کچه په هغه کې دا شته ده. نو دغسې سیستم لرل د خپله یعنې د دې ډاډ ورکوي چې یو قوي سیستم لرو، یو نړیوال معیار شتون لري. بل د فورمونو آنلاین ویش، د شکایتونو آنلاین راټولول، همداشانته بېلابېلو برخو کې ډیجیټلي کېدل، اسانتیاوې رامنځته کېدل، ټوله نړیوال معیارونه دي چې موږ پلي کړي دي. یعنې که درته د هېواد په سطحه به لومړنۍ اداره یاده کړو چې دا ده چې ډېر سیستمونه یې پرمختللي دي او په نړیوالو معیارونو برابر دي. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې اوس په وطن کې دغسې یو اداره موږ لرو چې د سیمې په کچه ستاسو په باور امکانات لري او د سیمې په کچه سیالي کولی شي. اوس د مرکې وروستۍ برخې ته راځو. اوس مهال د ازموینو ملي اداره په کومو پلانونو کار کوي د سمدستي چې تاسو لګیا یاستئ؟ اوس مهال خو څنګه چې یادونه وکړله د 1405 کال کانکور ازموینې د اخیستلو لړۍ روانه ده. 2 ازموینې دو پړاو اخیستل شوي دي. درېیم یې چې کابل ولایت ته ځانګړی شوی ده، دغو ورځو کې بایومټریک ترسره کېږي او د جوزا په 14 او 15 نیټه یعنې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې به ازموینه اخیستل کېږي. تر دې وروسته 4م پړاو ازموینه ده چې هغې کې څنګه چې یاد کړه اختصاصي 14 پاسان او شپې پوهنځي د کابل ولایت، همداشانته خارجي مرز داوطلبان او د کابل ولایت د دیني مدارسو داوطلبان په دې کې ګډون کوي. د دوی د بایومټریک پروسه به د جوزا میاشتې په 19مه، 20مه او 21مه ترسره کېږي او ازموینه به په 22مه نیټه باندې اخیستل کېږي. تر دې وروسته بیا موږ بېلابېلې نورې ازموینې په پلان کې لرو چې هغه د عامې روغتیا وزارت اړوند دي، د پولیسو اکاډمۍ، نظامي اکاډمیانو، د ته ورته بېلابېل ازموینې دي چې هغه به انشاءالله وخت سره یې خبرتیاوې خپروي. ډېره مننه. زما بله پوښتنه همدا او ځواب شوه. د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست ټولو هغو کسانو ته چې د ازموینو اداره ترې ازموینه اخلي څه ډاډ ورکولی شئ چې د هغوی حق به خوندي کېږي؟ څرنګه چې مخکې هم دغه پروسه تشریح کړله، د پوښتنو له جوړېدو ونیسه د پوښتنو تر مهر لاک او د پوښتنو تر محله انتقال، هلته له صحنې جدي نظارت او د پوښتنو پاڼو او ځواب پاڼو بیرته راټولول او په خوندي شکل د ازموینو عمومي ادارې ته رارسېدل، همداشانته دلته بیا د یو خاص او پرمختللي سیستم له لارې دوی ته نمره ورکول. دا ټول هغه څه دي چې موږ هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د ازموینو عمومي ادارې ټولې پروسې شفافې دي او ټولې ډلهیزې ازموینې په شفافه توګه اخلي او حقدار ته سپاري. ډېره زیاته مننه د ازموینو عمومي ادارې ویان ناصر خان شیرزی صاحب چې د کانکور د ازموینې ترخوا د نورو ازموینو په اخیستلو او دغه راز د دې د شفافیت اړوند په مسایلو را سره غږېده. کور آباد. خوشحاله